صاحب او تر دروند استقبال وکړي. بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یو جهان مننه کوم د دې نوښتې طالبانو د دې پروفیسرانو صاحبانو یو جهان مننه کوم. بس وخت کم دی شعرونه به ووایم. صادق صاحب چې وایي څوک په شهرت څوک په شهوت څوک په روپو پسې دي، څوک په شهرت څوک په شهوت څوک په روپو پسې دي، او څوک د بنګلو موټرو زیار له په کرسو پسې دي، او ډېرو بې ننګو جنازه د پښتو ویستل او بلا بې ننګه د پښتو په قتلېدو پسې دي. مننه چې ډېرو بې ننګو جنازه د پښتو ویستل او بلا بې ننګه د پښتو په قتلېدو پسې دي. او زه خو حیران د پښتنو د ړوند ضمیر کړمه چې څوک په لوټو پسې دي او څوک په لوپټو پسې دي. مننه چې زه خو حیران د پښتنو د ړوند ضمیر کړمه چې څوک په لوټو پسې دي او څوک په لوپټو پسې دي. او موږ چې د چا نه د سنګرو د ساتو تمه کړه هغه ځوانان مې ټول د آیسو نشو پسې دي. مننه چې موږ چې د چا نه د سنګرو د ساتو تمه کړه هغه ځوانان مې ټول د آیسو نشو پسې دي. او ته چې د چا په سر د چا نه ګیلمن وي مدام او تر هغه خلک ګوره په هغو پسې دي. او دغه څو شعرونه نور چې میز کې پکې درس سیوا کېدوله یو ټپکه وه، میز کې پکې درس سیوا کېدوله یو ټپکه وه. او زه به درته غوږ یم د خپل ستړي ژوند کیسه کوه. او چاته هم د سوال د قبلېدلو وخت معلوم نه دی او غواړه مې د خدای نه دعاګانې روزانه کوه. مننه چې چاته هم د سوال د قبلېدلو وخت معلوم نه دی او غواړه مې د خدای نه دعاګانې روزانه کوه. او ما که ستا په مینه خپلې سترګې بل ته پورته کړې نو بیا به ګناهګار یم اشنا بیا رانه ګیله کوه. او کوم ځای کې چې ما ورته اظهار د مینې کړی و ستړی چې د ژونده شي نو هلته کې دمه کوه. او زه به تر جان هر وخت ستا په خوا کې نه یم او کله کله خیر دی په یادونو ګزاره کوه. او دغه څو شعرونه نور چې بیا به مې مین کې ډېر نږدې مخې له مه راځه، بیا به مې مین کې ډېر نږدې مخې له مه راځه. او نور زما د زړه د دروازې مخې له مه راځه. او وخت راباندې هسې نه د مینې تور راپورې کړي او دواړه به رسوا شو یار د شپې مخې له مه راځه. مننه چې وخت راباندې هسې نه د مینې تور راپورې کړي دواړه به رسوا شو یار د شپې مخې له مه راځه. او یاره چې په وخت د زنکدن کې راته نه کښېنې نو بیا زما د کټ د جنازې مخې له مه راځه. او پرېږده چې نن سم په لپو لپو باندې وسکم او یه د جانان غمه د کاسې مخې له مه راځه. مننه چې پرېږده چې نن سم په لپو لپو باندې وسکم او یه د جانان غمه د کاسې مخې له مه راځه. او دا ستایل د ډېرو او تر جانه که دې خوښه وي نور مې په غزل کې د مکتې مخې له مه راځه. او دغه څو شعرونه نور چې د مینې په دریاب کې ډوبېدو له به څوک نه وي، د مینې په دریاب کې ډوبېدو له به څوک نه وي. ښایست په بلا ډېر وي خو کتو له به څوک نه وي. او زما په غم به ټول خلک خپه خپه ښکارېږي خو ما پسې په چغو جوړېدو له به څوک نه وي. او مونږ هسې په مانځه کې د سپرلو سوالونه وکړل ګلونه په اوربل کې ایښودو له به څوک نه وي. او منم چې مستانه ملا به بیا مسلې چیړي خو منصور غوندې په دار باندې خطو له به څوک نه وي. او تره د رباب په زیرو بم کې به ښکارېږم غزل به مې ویل شي اورېدو له به څوک نه وي. او دغه څو شعرونه نور چې داسې به ښه وفادار نه مومي،
داسې به ښه وفادار نه مومي او بل به زما په شانتې یار نه مومي او د جړولو به د ډېر خلک وي خو د خپل غم به څو غمخوار نه مومي او یاره چې ما دې څنګه خیال ساتلو نو داسې به بل څوک تابعدار نه مومي او زړونه به ډېر تا ازار کړي وي خو د دې ازاره به بازار نه مومي مننه زړونه به ډېر تا ازار کړي وي خو د دې ازاره به بازار نه مومي او د خپل غرور په دریاب مه ګډېږه د وخت پیرغونه بیا به لار نه مومي او ټیک ته چې زه به هم اوتر یم خو ته به هم ګورې قرار نه مومي او دغه څو شعرونه اخري چې په ښار کې مو ژوند تېر که په سپرلو پسې ړانده شو په ښار کې مو ژوند تېر که په سپرلو پسې ړانده شو د سرو ګلونو مخ ته په کتو پسې ړانده شو یو شور دی یو غوغا د هر خوا دوړي دي لوګي دي د زرکو د تنظرو په نغمو پسې ړانده شو مننه چې یو شور دی یو غوغا د هر خوا دوړي دي لوګي دي د زرکو د تنظرو په نغمو پسې ړانده شو نیستی راله پنډونه د غمونو په سر کړي اختر دی نه مو نشته خوشحالو پسې ړانده شو او تراخه د نفرتونو مو د ستړي ژوند خوراک دی نهر د محبت یو په خوږو پسې ړانده شو او خپل عکس چې پکې سم د آینې په شانتې وي نو وبهیږي چې د سوات د سیند اوبو پسې ړانده شو مننه چې خپل عکس چې پکې سم د آینې په شانتې وي نو وبهیږي چې د سوات د سیند اوبو پسې ړانده شو او ته ستا غزل په پښتنه ژبه کې راغې دیره په بل هیواد یو په پښتو پسې ړانده شو یو جهان مننه زما په دې نظم باندې زه روغ نه یم خوښوي چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وي چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وي او چې ستړی مې څاروي کې وام چې زم چېرته استاز وي په 24 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وې چې سهار څه ټیم راتللی بس زما خپله مرضي وې جمعه چوټي مې خپله وې اتوار مې سرکاري وې څادر مې جوخ اغوستی وې نه بیلټ وې نه وردي وې په 24 ګنټې ورځ کې 15 ګنټې ډیوټي وې چې سهار څه ټیم راتللی بس زما خپله مرضي وې جمعه چوټي مې خپله وې اتوار مې سرکاري وې څادر مې جوخ اغوستی وې نه بیلټ وې نه وردي وې په ټول سکول مې ځان له جوړه کړې بادشاهي وې چې ناست وې په کرسۍ کې لګولې مې هینډ فري وې په 24 ګنټې ورځ کې 15 ګنټې ډیوټي وې چې سهار څه ټیم راتللی بس زما خپله مرضي وې جمعه چوټي مې خپله وې اتوار مې سرکاري وې څادر مې جوخ اغوستی وې نه بیلټ وې نه وردي وې په ټول سکول مې ځان له جوړه کړې بادشاهي وې چې ناست وې په کرسۍ کې لګولې مې هینډ فري وې چې نه د چا ماتخت وې نه په ما د چا اواز وې او چې ستړی مې څاروي کې وام چې زم چېرته استاز وې او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخواه وې په هر جب چې په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخواه وې په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وې ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې چې بند پوره شي نو بیا خیر دی چې ووایي نو لږ څه وکړئ ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې وړو چې رالپۍ راوړې د چا چې لنګې غواوې په لو کې شاګردان را سره 100 کسه لګیا وې په زړه کې چې مې څه راتلی قبوله مې دعا وې راتللی په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجاز وې او چې ستړی مې څاروي کې وام چې زم چېرته استاز وې اخري بند دی چې په سر کې سپین نشته ایله اوس د ځوانېدو دی
په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانېدو دی او په تله چې یوه تلې ۴۵ کیلو دی او څه لږ ډېرې زده کړي دي استاز مې د اردو دی او د یو شعر تشریح نه کوي مین په کخانو دی د یو شعر تشریح نه کوي مین په کخانو دی او دا خان استاد یادومه څنګه ژوندې د مزو دی نو استاد یې لږ اوتر به دې م پوه کړی په دې راز او چې ستړی مې څاروي کې وام چې ځم چېرته استاد دی